بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ زموږ پنځم لیکچر ده او په پنځم لیکچر کې به موږ د HTML په ځینې ټګونو باندې خبره کوو. په تیر لیکچر کې موږ د HTML لپاره کله چې موږ یو ویب صفحه جوړو موږ یو ټکسټ ایډیټر ته ضرورت لرو چې په هغه کې د HTML کوډ ولیکو. نو په تیر درس کې موږ د ټکسټ ایډیټرونو له جملې څخه یو ټکسټ ایډیټر چې د سبلیم په نامه باندې ده هغه مو انسټال کړی و او ډاونلوډ کړی و. اوس همغه سبلیم راخلاصو او د HTML کوډ پکې رن کوو. نو دلته لیکم چې سبلیم زه اوپن کوم. کله چې سبلیم اوپن کړم موږ د HTML د کوډ لیکلو لپاره یا د ویب صفحې د جوړولو لپاره اساسي ټګونه ویلي وو. هغه اساسي ټګونه باید موږ لومړی معرفي کړو. هغه اساسي ټګونه چې وو HTML یو HTML په نامه ټګ و. هم یو فن که هم یې چیک کلوز که. بل د موږ سره د هیډ په نامه باندې ټګ و چې هم یې زه کلوز کوم، هم یې اوپن کوم او هم یې چیک کوم کلوز کوم. بل د موږ سره د باډي په نامه باندې یو ټګ و، باډي ټګ هم زه هم کلوز کوم، هم یې اوپن کوم هم یې کلوز کوم. دا د موږ سره د HTML یا د یوې صفحې جوړولو هغه اساسي ټګونه و. راځم دا سیو کوم. کله سیو بټن ووایم هر ځای چې تاسې غواړئ همغلته یې ثبتولی شئ. زه په ډیسکټاپ باندې دا ثبتوم. زه مې ورته انتخاب که او نوم ورته ورکوم چې دا زموږ لومړی لیکچر ده او د فرست نوم مې ورته ورکړه. د فرست نوم سره ګوره ډاډ علامه واچوله. ډاډ علامې نه وروسته زه اکسټنشن ورکوم. صحیح ده. د دغه د ویب صفحې اکسټنشن د ډاډ نه وروسته باید تاسې اکسټنشن ورکړئ چې ډاډ HTML یا ډاډ HTM اکسټنشن یې ضرور ده. صحیح ده. نوم هر نوم چې ورکوئ خو اکسټنشن یې باید ډاډ HTML یا ډاډ HTM وي. صحیح ده. دا زه سیو کوم. کله مې چې سیو که اوس دا صفحه زه رن کوم په کوم براوزر باندې. راځم یو براوزر باندې دا اوپن کوم. زه مثلا دا په ګوګل کروم باندې اوپن کوم. لږ ورته انتظار شو چې ګوګل کروم خلاصیږي. دا صفحه ګوره د ما سره خلاصه شوله ګوګل کروم. صحیح ده. اوس زه راځم مثلا دې ته ټایټل هم ورکوم. صحیح ده. ټایټل وبخئ ټایټل ټګ زه معرفي کوم. دلته ټایټل ټګ مې هم اوپن که او هم مې چیک کلوز که. د اوپن او کلوز ټګ په منځ کې زه د ټایټل مشخص کوم او ورته لیکم چې بیسیک ټګز. دا زه کومه کنټرول ایس کومې. اوس بیا راځم ګورم ګوګل کروم تغییر نه پکې راځي، یوازې دغه ټایټل یې بدلیږي. دلته موږ چې سو بیسیک ټګز ټایټل موږ ته مشخص سو. صحیح سو. اوس راځم په باډي کې هم یو څه لیکم. دا زموږ سره باډي سیکشن ده. په دې سیکشن کې زه یو څه لیکم، یو پیغام یا یو میسیج لیکم چې to the or first lecture about HTML tag. داسې یو میسیج مې ولیکه دلته. دا اوس ګورم په براوزر باندې چې ما ته ښکاره کېږي که نه. ګوره دا موږ ته دلته ښکاره سو. صحیح ده. اوس زه راځم په باډي ټګ باندې یو څه خصوصیات اضافه کوم. خصوصیات ته موږ اټریبیوټس وایو. یعنې یو څه اټریبیوټس دلته په اضافه کوم. یو دا اټریبیوټ اضافه کوم چې باید ما ته د دغه بیکګراوند کلر چې د سپین معلومیږي باید ما ته یو رنګ واخلي. هر رنګ چې تاسې غواړئ دلته رنګ ورکولی شئ. د بیکګراوند لپاره موږ کوم اټریبیوټ نه استفاده کوو؟ BG کلر نه استفاده کوو. BG کلر د اټریبیوټ د ډیفاین کولو لپاره په تیر درسونو کې موږ ویلی چې لومړی به د اټریبیوټ نوم لیکئ چې BG کلر یې نوم سه. بیا به هغه ته ویلیو ورکوئ. هر ویلیو چې تاسې خوښه وي هغه ویلیو ورته ورکړه. زه ویلیو ورته ورکوم چې پینک. ما ته دې په پینک کلر کې د بیکګراوند راشي. صحیح ده. دا اوس زه ریفریش کوم. د بیکګراوند څنګه سره موږ سره پینک کلر ته واوښته. همدغه شان زه غواړم چې په باډي کې چې کومه لیکنه کیږي د لیکنې ته هم یو کلر انتخاب کړم. د هغه لپاره موږ کوم اټریبیوټ نه استفاده کوو؟ د ټیکسټ اټریبیوټ په نامه باندې یو اټریبیوټ ده چې لیکنې ته کلر ورکوي. مثلا زه ورته وایم چې بلو.
کنټرول ایس سیو کومې او راځم اوس یې ګورم د دې کلر که تاسې فکر وکئ دا چې دا تور کلر ده کله چې زه دا ریفریش کړم ګوره چې ته وړي شین رنګ ته اوړي صحیح ده دا د لیکنې د کلر بدلولو لپاره یو اټریبیوټ و که تاسې وغواړئ چې دغه پینک کلر دلته بیکګراوند کې رانسي یو ایمیج د راسي د ایمیج هم تاسې کارولی سئ نو دلته موږ راځو بیکګراوند نه ورکوو صحیح ده بیکګراوند کلر نه ورکوو بلکې بیکګراوند ته ایمیج ورکوو د هغه لپاره بیا موږ بیکګراوند اټریبیوټ اخلو بیکګراوند اټریبیوټ د دې لپاره کارول کیږي چې د باډي کې یا د باډي بیکګراوند کې چې راسي موږ ته ایمیج راسي عکسونه راسي نو موږ بیکګراوند اټریبیوټ نوم ولیکه ویلیو کې چې ورکوو ویلیو کې د همغه تصویر URL ورکوو کوم ځای کې چې تاسې سره تصویر ده تصویر د ما سره زه راځم ګورم یې په ډیسکټاپ باندې ما سره همدغه فایل هم په ډیسکټاپ باندې ده وبښئ دغه ده فرست په نامه باندې او په ډیسکټاپ باندې همدغه یو فولډر هم ده PIC په نامه باندې فولډر ده ما سره صحیح ده نو PIC په نامه فولډر ده دغه فولډر کې ما سره دوه ایمیجونه دي یو بریر او بل چې په نامه ده ایمیج په نامه باندې ده بریر د ایمیج اکستنشن چې ده PNG ده او د ایمیج اکستنشن چې ده GPG ده یعنې ټایپ یې د دې PNG ده او د دې چې ده GPG ده اوس دا دواړه زه دلته بیکګراوند ته راوړم اول یو بیا بل بیکګراوند ته راوړم صحیح ده ګوره موږ سره په چې په نامه فولډر کې وو PIC په نامه فولډر کې وو صحیح ده بیا تاسې بکسلش فورورډ سلش علامه ووایئ او د دې نه وروسته تاسې بیا چې وکئ د تصویر نوم ولیکئ مثلا تصویر نوم د ما سره بریر ډاټ چې ده PNG دغه اکستنشن به تاسې به ضرور لیکئ چې بیا هلته فایل نه پېژنئ ده صحیح ده اکستنشن یا د دغه ټایپ فایل چې و د فایل ټایپ PNG و دا زه راځم کنټرول ایس سیو کوم اوس دغه براوزر ده دا زه ریفریش کوم نو موږ سره ګوره تصویر بیکګراوند کې راغی صحیح ده خو ولې موږ یو تصویر معرفي کړی او راغلی ډېر ده دا ځکه چې تصویر سایز کوم تصویر چې د ما سره ده په فولډر کې د دې تصویر سایز څنګه ده کوچنی دی موږ سره نو د بیکګراوند هغه اندازه یا ساحه یا سایز چې ده لوی ده نو ځکه دلته څنګه څه ریپیټس څو ځله راغی صحیح ده او د دې د ریپیټوالي د ختمولو یا د دغه تکرار کېدو ختمول بیا موږ د CSS په اساس باندې کوو په HTML کې دا نه ختمیږي په CSS کې بیا موږ سټایل ورته معرفي کوو یعنې CSS کې موږ ورته معرفي کوو چې بیکګراوند ریپیټ هلته ویلو ورکوو چې نو ریپیټ بیا موږ سره دغه تصویرونه په تکراري ډول باندې نه راځي صحیح ده خو که په HTML کې ختمه HTML د ختمېدو لاره دغه ده چې تاسې باید د بیکګراوند د صفحې په اندازه باندې تاسې چې راوړئ یو ایمیج راوړئ دا بل ایمیج چې د ما سره ده دا ما سره چې د دغه بیکګراوند په اندازه باندې ده دا ما سره ایمیج ډاټ GPG په نامه باندې تصویر ده صحیح ده دا زه کنټرول ایس کوم سیو کوم او د دې نه وروسته راځم دا ریفریش کوم ګوره دغه لاندې بیکګراوند تصویر چې راغی دا چیز دا مکمل یو تصویر راغی صحیح ده ریپیټ رانغی ولې ځکه چې دا د دې بیکګراوند په اندازه باندې ده د دغه ډاکومنټ په اندازه باندې ده صحیح ده سایز یې په همدغه اندازه باندې ده خدای دې کیسې مشکل نه وي کې او که چېرته مثلا دغه فایل کوم فایل چې مثلا دلته ما سره دغه فایل ده فرست دا په دغه PIC فولډر کې واچوم صحیح ده یا د دغه PIC فولډر نه تصویر راواخلم همدغه شان ډیسکټاپ باندې واچوم صحیح ده بیا ضرورت د دې نشته چې موږ دلته چې ورته هغه کو فولډر ورته انتخاب کړو صحیح ده چې PIC فولډر صحیح ده که چېرته په یو فولډر کې وي مثلا PIC فولډر کې ما سره هم فایل ده او هم ایمیج ده بیا زه ده نه لیکم صحیح ده خو اوس ما سره په یو فولډر کې دواړه نه دي صحیح ده نو په همدغه طریقه باندې ته د یو فولډر URL ورته مشخص کولی سي یا انتخابولی سي دا راځم بیکګراوند بیرته ترې ختموم باډي چې دا په HTML کې دغه څو اټریبیوټس عمومي اټریبیوټس یې موږ سره لري دا یو څو ډېر استعمالېدونکي اټریبیوټ دي موږ سره دي صحیح ده د په HTML کې د باډي لپاره او نور اټریبیوټس هم لري لکه په تېر درسونو کې موږ ویلې چې هغه د اکثره ټګونو لپاره استعمالیږي لکه موږ ویلې چې کلاس مې ویلې همدغه شان مو سټایل ویلې ID مې ویلې ان کلیک او ایونټس او همونه یې خو انشاءالله راتلونکي وایو دغه ټول بیا د چې دي ډایرکشن DIR
مثلا د کومې خوا نه لیکنه راوړي د چپې خوا نه که د ښي خوا نه رایټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رایټ یا لنګ په نامه باندې د لنګویج لپاره استعمالیږي دغه اټریبیوټ بیا د اکثره ټګونو لپاره موږ استفاده کولی شو صحیح ده خو د باډي لپاره دا څو مشخص اټریبیوټس وو اوس موږ راځو په HTML کې د هیډ لپاره موږ هغه لرو هیډینګ موږ چې راوړو هیډینګ لپاره موږ شپږ ټګونه لرو شپږ ډوله هیډینګز موږ لرو چې هیډینګ 1 H1 H2 H3 H4 H5 H6 دغه څو ډوله ټګونه سول د موږ سره شپږ ډوله هیډینګونه سول د موږ سره مثلا H1 ده H1 زه لیکم چې بیسیک ټګ دا مې ولیکه او دا ټګ ما بند که صحیح ده دا اوس H1 یا هیډینګ 1 ما معرفي که هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 ان تر 6 پورې موږ شپږ ډوله هیډینګونه لرو دا ټول هیډینګونه یوازې د سایز په سایز کې مثلا توفیر لري نور د خاص توفیر نه لري صحیح ده دا راځم زه کنټرول وبخښئ دا به کنټرول اس کومه سیو به یې کومه او دلته راځم دا ریفریش کومه ګوره بیسیک ټګ موږ سره دا هیډینګ 1 راواخیسته صحیح ده اوس زه راځم دا نور هم معرفي کومه دلته راځم H2 دا مې کافي که او دلته مې پیسټ که heading 2 صحیح ده همدغه شان heading 3 heading 4 heading 5 heading 6 صحیح ده هر یو څنګه کومه دغه H1 H2 H3 H4 H5 H6 همدې خواته هم دا رقم کلوزینګ کې H3 H4 H5 H6 دا کنټرول اس کومې اوس ګورم چې دغه ټول ټګونه د سایز په اندازه باندې د یو بل نه څومره توپیر لري صحیح ده دلته ګورو موږ راځم دا ریفریش کومه ګوره دا H1 ټګ صحیح ده دا H2 دا H3 دا H4 H5 H6 صحیح ده ګوره ټول د سایز کې یو لبل سره څنګه لري توپیر لري دا چې موږ سره د هیډینګ ټګونه وو صحیح ده شپږ ډوله موږ سره هیډینګ دي دا هیډینګ چې دی اټریبیوټ چې ده الاین په نامه باندې یو اټریبیوټ لري الاین چې ده موږ کله چې غواړو چې د هیډینګ ټګ په موقعیت مشخص کو موږ بیا د الاین نه استفاده کو الاین کې موقعیت مشخص کول لپاره ویلوګانې دي چې مثلا دا د سنټر ته راسي صحیح ده کنټرول اس ګورم دا ریفریش کومه ګوره دا چې څه سنټر ته راغی همدغه شان ورته یم چې نه سنټر ته دې نه راځي رایټ ته دې راسي صحیح ده کنټرول اس سیو کومې او دا ریفریش کوو نو دا چې څه رایټ ته راغی همدغه شان لیفټ ورته مشخص کولی سي هر یو چې تاسې خوښي تاسې ورته مشخص کولی سي صحیح ده دا د چې وو دا د هیډینګ اړوند ټګونه وو بل د موږ سره چې ده پیراګراف ټګز ده پیراګراف تاسو خو پیراګراف انشاءالله پیژنئ زه راځم وینورډ ته او دلته څو پیراګراف لیکم ما درې پیراګرافه ګوره دلته ولیکل څه یو دا پیراګراف او بل دغه پیراګراف او بل کوم پیراګراف دا پیراګراف درې پیراګراف ما سره دي صحیح ده دا زه راځم کنټرول سی کاپی کومې دي ځینه او دغلته چې کومه په باډي کې دلته زه پیسټ کومه کنټرول وی صحیح ده ګوره دا خو ما درې پیراګراف راواخیستل یو دا پیراګراف صحیح ده بل دغه دومره پیراګراف او بل پیراګراف چې دغه پیراګراف صحیح ده خو کله چې زه دا کنټرول اس کومه سیو کومه او دا په براوزر باندې ښکاره کومه صحیح ده ګوره دا موږ ته ټول په یو پیراګراف کې ښکاره کیږي فکر ونه ده کنه دا ټول موږ ته څنګه سو په یو پیراګراف کې ښکاره سو یعنې پیراګرافونه بیل نه سول د HTML یو خاصیت دا ده کله چې ته لیکنه وکړې صحیح ده مثلا دلته ما لیکنه کړې ده زه دغلته انټر بټن وایم لاین بریک مې که صحیح ده څو لاینونه مې دلته مات کړل دا ماته په براوزر باندې لاین بریک نه ښکاري صحیح ده دا ټول په یو پیراګراف کې راته ښکاري صحیح ده یا دلته مثلا زه راځم یو څو سپیس ورکوم
دا رقم صحیح ده یو څو سپیس ورکوم دا هم ماته څنګه ده ټول په یو پیراګراف هغه سپیس میس دلته کې ختمیږي یوازې یو سپیس منل کېږي د یو سپیس نه زیات سپیسونه نه منل کېږي ګوره که زه بیا هم ریفریش کړم هغه انټر بټن څو به انټر بټنه چې ما ویلي دي هغه ماته دلته نه ښکاره کېږي او کوم سپیسونه چې ما ورکړي دي سپیس چې هغه موږ ته نه ښکاره کېږي یعنې HTML چې ده یوازې یو سپیس مني او لاین بریک چې ده هغه بیا د خپل کمانډ په اساس یا د خپل ټک په اساس باندې مني صحیح ده اوس که دغه پیراګراف زه ځان ته پیلول غواړم مګر دې لپاره یو ټګ لرو هغه د چی په نامه ده د پیراګراف په نامه باندې ده چې موږ د پی په اساس باندې څه کوو مشخص کوو زه راځم فی صحیح ده کله چې فی ولیکم ګوره فی مې دلته اوپن که صحیح ده او دغه ځای کې زه کلوز کوم چې تر دغه ځای پورې دې ماته یو پیراګراف راشي صحیح ده بیا بل فی اخلم دلته پاراګراف صحیح ده او دلته چې کومه کلوز کومې او بل له همدې ځایه اخلم صحیح ده او دلته څنګه کومه کلوز کومې دا موږ سره کنټرول اس کومې او ګورم په براوزر باندې نو موږ سره به اوس چې شي هماغه درې پیراګرافونه به څنګه شي موږ ته مشخص صحیح سو دا پی یا پیراګراف د همدې لپاره کارول کېږي پیراګراف هم موږ کولی شو چې ورته ووایو چې کومې خوا ته دې راسي الاین زه ورته وایم چې دا د شي کې راسي سنټر کې دې راسي صحیح ده او دوهم پیراګراف د ماته له کوم ځای کې راسي الاین زه ورته وایم چې دا د لیفټ طرف نه لیفټ چپ طرف ته راسي صحیح ده دا مو کنټرول ایس که سیو مو که ګوره دا چې څه د منځ کې څه او دا چې د چپ طرف نه راغی تر چپ طرف کې دم او که زه دا ورته رایټ طرف ته کم دا ګوره چې سو رایټ طرف نه صحیح ده همدغه شان تاسې هغه ډایرکشن هغه خو ما درته ویلي وو چې دا ډایرکشن عموما د ډیرو د ټولو ټاګونو لپاره نه خو د ډیرو ټاګونو لپاره موږ کارولی شو ډایرکشن څه و چې ډي آی آر د کومې خوا نه تاسې راځي لیفټ ټو رایټ نه دي سي که رایټ ټو لیفټ نه دي زه ورته وایم چې دا د څنګه سي رایټ ټو لیفټ نه سي رایټ ټو لیفټ نه موږ ویلو چې ورکو رایټ ټو لیفټ کنټرول اس آر ټي ایل دا یو ویلو ورکو دا کو ریفریش کو دا چې څه رایټ ټو لیفټ نه څه ته رایټ ټو لیفټ نه دم او که زه ورته وایم چې نه رایټ ټو لیفټ نه راځي لیفټ ټو رایټ نه دی راسي یعنې چپ خوا نه دی راسي دا کنټرول اس کوم اوس راځم دویم پیراګراف ګورم دا ګوره اوس د چپ خوا نه ده که نه د چپ ښي طرف نه چپ طرف ته ده اوس دا به چې کله ریفریش کړم دا به د چپ طرف نه ښي طرف ته شي صحیح ده دا اوس د ښي طرف نه شروع سه چپ طرف ته لاړ صحیح ده خو دا ول دې خوا ته ده ځکه هلته خو موږ په الاین کې چې ورته ویلي دي رایټ ښي طرف که زه د الاین بیخي ترې ختم کړم کنټرول اس او دلته راسو دا ریفریش کړم صحیح ده ګوره دا موږ ته ښي طرف نه شروع سه همدغه شان نور اټریبیوټ هم تاسې ورکولی شئ صحیح ده اوس زه غواړم چې لاین بریک واخلم لاین بریک لپاره موږ د کوم ټګ نه استفاده کوو بریک ټګ نه استفاده کوو ما تاسو ته مخکې ویلې اوس که زه د دغه ځای کې مثلا ټایپ کیورډ دی ځای کې زه څو انټر ووایم دا کنټرول اس کړم صحیح ده نو دغه انټر اوس لاین بریک هېڅ فایده نه ورکوي هلته موږ سره لاین بریک نه اخلي صحیح ده ګوره زه ریفریش کوم هېڅ موږ سره لاین بریک نه اخلي صحیح ده یوازې مطلب دغلته لاین بریک د یو کمانډ په اساس باندې منل کېږي صحیح ده همدغه شان نه منل کېږي اوس که غواړم چې دغلته زه لاین بریک واخلم موږ سره یو ټګ ده د بي آر په نامه باندې صحیح ده دا بي آر ټګ چې دا دې ته موږ ایمپټي ټګ وایو یعنې دا موږ په تېرو درسونو کې ویلي دي دې ته موږ ایمپټي ټګ ځکه وایو چې دا اوپن لري یعنې سټارټ لري سټارټ ټګ لري خو این ټګ نه لري اوپن ټګ لري خو کلوز ټګ نه لري صحیح ده دا کنټرول اس سیو کوئ او راځم دا ریفریش کوم ګوره دلته د موږ سره څنګه څه یو لاین مات صحیح ده اوس که زه راځم یو بل واخلم موږ سره به دوه لاینه مات شي صحیح ده کنټرول اس سیو کوم او بیا راځم دلته ریفریش کوم صحیح ده ګوره دوه لاینه مات شو
همدغه شان تاسې کولی شئ چې مختلف څو لاینونه مات کړئ. زه راځم دا کنټرول سی کوم او دلته راځم کنټرول وي کنټرول اس صحیح ده، یعنې تقریبا 4 لاینه ما نور مات کړل. راځم دا ریفریش کوم، دا به نور هم ښکته راشي. صحیح ده، دې لاین بریک کو، یعنې انټر نه چې موږ استفاده کوو همدغه شان ساده لیکنه کې یو لاین بریک پکېږي. دلته د انټر کار څوک اجرا کوي؟ د بي آر یا بریک اجرا کوي. صحیح ده، د لاین ماتېدو په حساب باندې. د نن ورځې لپاره درس همدغومره بس ده، دغه څو ټګونه بس دي. د تاسې کورنۍ وظیفه هم همدغه شوله چې په دغه ټګونو باندې په هر یو ټګ باندې په سم ډول باندې کار وکړئ او هغه فایل بیا د ما سره شریک کړئ چې تاسې رښتیا هم کار کړی ده یا مو نه ده کړی. نور مو په الله سپارمه، ښه وختونه ولرئ. خدای دې وکړي چې درسونه په منظم ډول باندې